أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. ټوله مدینه منوره د تیارسۍ په حالت کې ده. مسلمانان حتی د لمانځه په وخت کې هم اسلحه د ځانه څخه نه لرې کوي. د انصارو یوه ډله چې سعد ابن معاذ، اسید ابن حضیر او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم پکښې وه، مسلح د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې دپاره ودرېده. شپه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور و مخ ته د اسلحې سره تېرول. پر هغه لارو چې د باندې څخه مدینې منورې ته راتلې د مسلمانانو مسلحې ډلې ودرېدلې دپاره د دې چې په بېخبري کې حمله پر ونسي، او د مسلمانانو ګشتي پیرې شروع سوې. د هغو لارو پر شاوخوا ګرځېده چې د دې احتمال و چې مشرکان دې د دغه طرفه حمله وکړي. د مشرکانو لښکر چې د مکې مکرمې څخه راووتی د مدینې منورې پر عمومي لار رهي و. کم وخت چې ابوا ته ورسېدی، دلته هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه و قوم ته دا مشوره ورکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مور قبر وشني او دا د قبره څخه راوباسي. خو د لښکر مشرانو دا مشوره رد کړه او د دې کار د عواقبو څخه وبېرېده. ویل که دا کار شروع سو، په نتیجه کې موږ تاوانیان کیږو. لښکر بیا هم د مدینې منورې پر لار رهي دی، څو و مدینې منورې ته نږدې سو. دلته د لارې وراسته طرف ته واوښته، تر څو چې د احد و غره ته نږدې یې په یوه ځای کې واړول چې عینین ورته ویل کیږي. د کفارو لښکر پر دغه ځای د جمعې په ورځ چې د هجرت د 3 کال د شوال د میاشتې 6مه ورځ وه واړول. د مدینې منورې استخباراتو د مشرکانو د لښکر خبرونه او حالات پرله پسې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړل، تر څو چې دغه آخري خبر چې د کفارو د لښکر د اړولو حالات وه هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېده. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو مشورتي عسکري مجلس جوړ کړي چې په هغه کې د موقف د اختیارولو دپاره رأی او نظریې بیان سوې. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مجلس په هغه خوب خبر کړي چې ده علیه الصلاة وسلام لیدلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ما خوب ولیدی او خیر مې ولیدی. ومې لیده چې یوه غوا حلالیږي او زما د تورې په څنډه کې مې یو مات ځای ولیدی لکه هغه غاښ چې وتلی وي، او ومې لیده چې ما خپل لاس په یوه قوي زغره ننه ایستی. اصحاب کرام وویل: یا رسول الله، د دغه خوب ترجمه دې څنګه وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: د غوا حلالېدل زما په اصحابو کې مرګ او وژنه ده. دا چې زما د تورې غاښ وتلی دی، زما د اهل بیت څخه یو نفر وژل کیږي، او زغره مدینه منوره ده. نو زما رایه او فکر دا دی چې د مدینې منورې څخه به نه وځو. که مشرکان پر دغه خپل ځای پاته وي، په ډېر بد ځای کې دي، او که مدینې منورې ته را داخل سوه، مسلمانان به د مدینې د کوڅو په خلو کې جنګ ورسره کوي، او ښځې به د کورو د بامو څخه جنګ ورسره کوي. دا زما رایه ده. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې و دې مجلس ته د خزرج د قبیلې د یوه زعیم په صفت سره راغلی و، هغه
د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه رایې سره موافق سو. خو دا معلومه خبره ده چې د ده موافقت په دې سبب نه و چې دغه رایه د عسکري نظره صحیح رایه ده، بلکې د ده اصلي مقصد دا و چې بې له دې څخه چې څوک د ده په منافقت پوه سي دی د جنګ څخه خلاص سي. نو د الله جل جلاله دا اراده وه چې دی او د ده ملګري د اول وار دپاره د مسلمانانو په حضور کې رسوا او شرمنده کړي او د دوی څخه هغه پرده ایسته کړي چې دوی په هغه سره خپل کفر او نفاق پټاوه او مسلمانان د ډیرې سختۍ په حالت کې هغه افعی ماران وپیژني یا هغه شاماران وپیژني چې د دوی په لستوڼو او کالو کې ګرځېده. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رایې تر اورېدلو وروسته اصحاب کرامو د خپلو رایو په وړاندې کولو شروع وکړه. په اصحاب کرامو کې چې اسلامي احساسات پارېدلي وه او ځینې خو یې هغه کسان وه چې د بدر په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره نه وه وتلي، هغو و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د وتلو مشوره ورکړه او د وتلو دپاره یې و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته زارۍ هم کولې. حتی یوه وویل یا رسول الله موږ د دغې ورځې تمنا درلوده او د الله عز وجل څخه مو په خواستو غوښته او الله جل جلاله دغه ورځ موږ ته راوسته، موږ زموږ و دشمنانو ته ور وباسه چې دوی ونه وایي چې موږ د دوی څخه وبېرېدو. د دغه خلقو په جمله کې انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو. دغه انس و بدر ته نه و حاضر سوی ځکه د ده دا خیال نه و چې جنګ پیښیږي، بلکې د ده ګمان د قافلې و. مګر کم وخت چې هلته جنګ پیښ سو او هغه پای ته ورسېدی او دی نه و پکښې حاضر نو ډېر خفه او غمجن سو او هغه وخت یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حضور یوه خبره وکړه. ویل دا اول جنگ و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پکښې حاضر و او زه نه سوم ورته حاضر. په والله که پس له نن ورځې څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قریشو سره جنگ و، هغه کار چې زه کوم الله جل جلاله بې وویني. دا نه چې تاسې بې ووینئ، بلکې ویل هغه کار چې زه کوم الله جل جلاله بې وویني. اوس چې قریش راغله او د احد سره یې واړول، د ده احساس او حماس و جنگ ته ایشي او غواړي چې هغه خپله وعده پر ځای کړي. ویل یا رسول الله و کفارو ته وروځو. د دغه متحمسینو په مقدمه کې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکاو، هغه چې د توري جوهر او هنر یې په بدر کې ښکاره سو. هغه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل قسم مې دې په هغه ذات وي چې پر تا یې کتاب نازل کړی دی چې تر هغو به خواړه ونه خورم تر څو تر مدینې د باندې په خپله توره د دوی سرونه ونه وهم. د ډیرو صحابه کرامو رایه دا وه چې باید ور ووځو، ځکه که موږ په مدینه کې کښېنستو کفار به وایي چې مسلمانان وبېرېده. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رایو د اغلبیت په مقابل کې خپله رایه او نظر پرېښاوه او پر دې فیصله وسوه چې د مدینې منورې څخه وروځو او په ښکاره میدان کې ورسره جنګیږو. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امامت د جمعې لمونځ ادا سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و خلقو ته نصیحت وکړي، په جد او جهد سره یې امر کړه او ویې فرمایل که مو صبر وکئ کامیابي ستاسې ده. او خلق یې امر کړه چې د دشمن د مقابلې دپاره تیار او آماده سي. خلق په دې امر سره ډېر خوشحاله سوه. بیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امامت د مازدیګر لمونځ ادا سو. په دغه وخت کې مسلمانان سره راټول سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو دوو ملګرو ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما په ملګرتیا کور ته ننوتی. خپله اسلحه یې راواخیسته، دوې زغرې یې واغوستې، یعنې یوه پر بله سربیره، چې د دې څخه دا معلومیږي چې جنگ به ډېر شدید او خطرناک وي. خول یې په سر واغوستی. خول د اوسپنې د زنځیرانو څخه جوړیږي چې سر او غاړه پکښې پټ وي. توره یې په ځان وځړول او بیا نو خلقو ته راووتی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ننه په کور کې د اسلحې په اغوستلو
او را اخیستلو مشغول و او هلته تر کور د باندې خلق د ده صلی الله علیه و وسلم د راوتلو په انتظار ولاړ وه او په دغه باره کې خبرې سره کولې چې موږ ولې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ووتلو ته مجبوره کوي چې د هغې جملې څخه سعد ابن معاذ او اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنهما وه چې و خلقو ته ویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وتلو اراده نه درلوده او موږ ووتلو ته مجبوره کوي دا مو ښه کار ونه کوي موږ باید داسې نه وای کړي ټوله پر دغه خپل کار پښیمانه دي او وایي خبره و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته پرېږدئ کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کوره راووتی دوی ورته وویل یا رسول الله موږ دا حق نه درلودی چې ستا مخالفت وکړو څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې وکړه که دې دا خوښه وي چې په مدینه کې پاته سو پاته به سو ستا د رایې څخه مخالفت نه کوو دلته په خلقو کې شک او تردد پیدا سو چې ووځو که نه ووځو مګر په دغسې حالاتو کې شک او تردد نه دی پکار د خلقو په جواب کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه خپل مشهور قول ووایه رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یوه نبي لره دا نه ښایي چې د جنگ لباس واغوندي او بیا یې بیرته وکاږي تر څو چې الله جل جلاله د ده او د ده د دشمنانو تر مابین فیصله نه وي کړې خبره فیصله سوه نور نو شک او تردد نه دی پکار کم وخت چې انسان د یوه شي قصد او عزم وکړي نور نو پر الله جل جلاله توکل کوي او په هغه کار شروع کوي الله عز وجل د سورت آل عمران په 159 نمبر آیات کې فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله یعنی کم وخت چې د یوه کار د عملي کولو ټینګه اراده وکړې نو پر الله جل جلاله توکل وکړه او په هغه کار شروع وکړه اوس نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لشکر و درو ټولوی ته وویشي اوله ټولۍ د مهاجرینو وه چې د هغې بیرغ یې و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي دوهمه ټولۍ د اوس د قبیلې د انصارو وه چې بیرغ یې و اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي درېیمه ټولۍ د خزرج د قبیلې د انصارو وه چې بیرغ یې و حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي د مسلمانانو د لشکر شمیر ټوله 1000 نفره وو چې په ټوله لشکر یې 100 زغرې درلودې په دې لشکر کې عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو رئیس او د ده ډله هم ورسره دي ځکه که پاته سي هغه د دوی باطني خبث او منافقت ښکاره کیږي او خلق به وایي چې بې غیرته و اوس د لشکر سره ملګری دی مګر نه جنگ مقصد دی او نه د جنگ دپاره وځي بلکې نور د نفاق مقصدونه لري چې لږ وروسته به در معلوم سي رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه 1000 نفري لشکره سره د احد و طرف ته رهي سو او په مدینه منوره کې د پاته خلقو د لمنځو د امامت دپاره عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه پرېښاوه کم وخت چې لشکر تر ثنیة الوداع تیر سو یوه ټولۍ یې ولیده چې د لشکر څخه جلا وه او په اسلحه ښه مجهزه وه پوښتنه یې وکړه چې دا څوک دي ورته وویل سوه چې دا یهود او د خزرج حلفا دي غواړي چې د مشرکانو پر ضد په جنگ کې حصه واخلي رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ایا مسلمانان سوي دي ویل یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا نکړه قبوله چې د اهل الکفر څخه دي پر اهل الشرک کومک وغواړي نو د یهودو ټولۍ بیرته وګرځېده کم وخت چې د مسلمانانو لشکر و هغه ځای ته ورسېدی چې شیخان ورته ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه و وسلم غواړي چې لشکر تر نظر وباسي په لشکر کې ګوري چې هلته د لږ عمر یو څو هلکان ولیده رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دا ور معلومه سوه چې دغه هلکان د جنګ کولو طاقت نه لري چې د هغې جملې څخه عبدالله ابن عمر ابن الخطاب اسامه ابن زید اسید ابن زهیر زید ابن ثابت زید ابن ارقم عرابه ابن اوس عمرو ابن حزم ابو سعید الخدری زید ابن الحارثه الانصاري سعد ابن حبه براء ابن عازب وه دغه ټوله د 12 کلو هلکان دي دا یې ټوله مدینې منورې ته ولېږل ویل تاسې باید په جنګ کې ګډون ونه کړئ یو بل هلک
چې عمر یې 14 کاله و او نوم یې رافع ابن خدیج و. هغه ته یې وویل ته هم کور ته ولاړ سه. هغه ویل یا رسول الله زه ښکاري یم، نښان ویشتلی سم، قسم ده چې زما غشي نه خطا کېږي، هر هدف چې راته ووایې زه ویشتلی سم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ده ته د دغه نښان ویشتلو په سبب اجازه ورکړه. یو بل هلک چې څومره نومېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل مدینې منورې ته ولاړ سه. هغه ویل یا رسول الله و ده ته دې اجازه ورکړه، حال دا چې زه تر ده غښتلی یم، که نه دغه اوس به ستا په حضور زه او دی غیږ سره وباسو، ته به ووینې چې څوک غښتلی دی. دی پرېږدې چې جنګ وکړي او ما ته اجازه نه راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ښه دی تاسې غیږ وباسئ. دوی هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور غیږ وایسته او رښتیا هم څومره پر رافع غښتلی سو، نو څومره ته یې هم د جنګ کولو اجازه ورکړه. په دغه ځای کې چې د احد او د مدینې منورې مابین دی ماښام سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماښام او ماخوستن منځونه داله ته ادا کړه او داله ته یې شپه تېره کړه. 50 نفره یې د لښکر د ساتنې دپاره موظف کړه چې د شپې به پر لښکر پیره کوي او شاوخوا به پر لښکر راګرځي. د دغه 50 نفري ټولۍ مشر او قومندان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله تعالی عنه، هغه چې د کعب ابن الاشرف د وژلو د ټولۍ مشر هم او ذکوان ابن عبد قیس رضی الله تعالی عنه خاص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه او پر هغه علیه الصلاة وسلام پیره پر غاړه واخیسته. تر سپېدو لږ مخکې اسلامي لښکر د احد و طرف ته حرکت وکړي او په لار کې یې د سهار لمونځ ادا کړي. اوس و دښمن ته ډېر ورنږدې سوي دي، دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی منافق هغه خپله خبیثه نقشه عملي کړه، غواړي چې د مسلمانانو لښکر سره وپاشي. د لښکر 3 حصه یې د لښکر څخه جلا کړه او ویل موږ نه پوهیږو چې پر څه او د څه شي دپاره خپل ځانونه وژنو. او په ښکاره سره یې دا دلیل وایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما رایه پرېښول او د نورو په نظر یې عمل وکړي چې د مدینې منورې څخه راووتی، نو زه هم جنګ نه کوم. او په دې کې هیڅ شک نسته چې د ده د جلا کېدو سبب دا نه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده نظر نه کوي عملي، ځکه د ده د جلا کېدلو سبب که همدغه وای نو ولې د نبوي لښکره سره تر دغه ځایه پورې راتلی، بلکې د هغه اول او شروع څخه به په مدینه منوره کې پاته سوی وای. نو د دغه منافق د دغه سرکشۍ څخه اصلي او اساسي مقصد دا و چې په دغه باریک او نازک وخت کې د مسلمانانو په لښکر کې د دشمن په حضور اختلاف او اضطراب پیش کړي چې د لښکر ډېره حصه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه جلا سي او د هغه پاتو کسانو معنویات یا روحیات ضعیفه سي او دشمن د دغه حال په لیدلو سره دلاوره او خوشحاله سي. نو به دغه کار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده د مخلصو اصحابو دپاره یو ختم کوونکی عمل وي او د دوی تر ختمېدو وروسته به بیرته و ده او د ده د ملګرو دپاره د ریاست موقع برابره سي. نو خود منافق عبدالله او د ده ملګري 300 نفره د مدینې منورې پر طرف رهي سوه او مسلمانانو ته وایي زه خو ځم او تاسې هم پسې راځئ. قریبه وه چې دغه منافق د خپلو ځینو مقصدو په حاصلولو کې تر یو اندازې کامیابه سي، ځکه هلته 2 نورې ډلې چې یوه یې بني حارثه د اوس د قبیلې څخه وه او بله یې بني سلمه چې د خزرج د قبیلې څخه وه، دا هم د منافقانو د خبرو تر تاثیر لاندې راغله او پسې رهي سوه. سره د دې چې دغه 2 ډلې صادقه مسلمانان دي بیا هم رهي سوې، خو الله عز وجل د دوی د زړو څخه هغه اضطراب او تشویش ایسته کوي، بیرته ثابته او قائمه پاته سوې. 300 نفر منافقان ولاړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره فقط 700 نفره مسلمانان پاته سوه. الله عز وجل
په سورت آل عمران کې د 121 نمبر آیات څخه او په نورو وروستنیو آیاتو کې دغه د احد د غزا حالات بیانوي، خو څوک د دغه آیاتو په ترجمه تر هغو نسي پوهېدلی چې د احد د غزا معلومات ورته نه وي. الله عز وجل فرمایي: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، کم وخت چې ته د ورځې په شروع کې د خپله کوره راووتې او د مؤمنانو دپاره دې په احد کې د جنگ ځایونه تیارول، او الله جل جلاله ښه اورېدونکی او پر ټولو حالاتو ښه عالم دی. ورونو، د آل عمران په صورت کې دا هغه اول آیات دی چې د احد غزا بیانوي، او الله عز وجل پسې فرمایي: اذ همت طائفتان ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یعنی کم وخت چې ستاسې څخه دوو ډلو د دې قصد وکړي چې بې زړه سي او د جنګ څخه وبېرېږي، حال دا چې الله د دوی دوست او کومک کوونکی دی، او مؤمنان دي یوازې پر الله جل جلاله توکل کوي. یو د انصارو څخه چې په دغه دوو ډلو کې و وایي چې دغه زموږ رهي کېدل او بیرته راګرځېده زموږ و ایمان ته زیان او تاوان نه دی رسولی، ځکه چې الله جل جلاله فرمایي: والله ولیهما. الله جل جلاله د دوی دوست او کومک کوونکی دی. او وایي د دغه آیات په اورېدلو سره زه پوه سوم چې بیا هم موږ مسلمانان یو. او وایي چې د دغه آیات دغه جمله چې والله ولیهما زه په هیڅ شي نه ورکوم، ځکه چې دا د الله جل جلاله د طرفه شاهدي ده چې موږ مسلمانان یو. هو موږ ضعیفه یو او رهیس وو، مګر د الله جل جلاله شاهدي لوی او د قدر وړ شی دی. کم وخت چې منافقان رهیس وه، عبدالله ابن حرام چې د جابر ابن عبدالله پلار دی په منافقانو پسې سو او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې خپلې واجب وظیفې ته متوجه کړي او راویې ګرځوي. ورته وایي داسې مه کوئ، راسئ فی سبیل الله جنګ وکئ، یا اقلا د خپلو ځانو څخه دفاع وکئ. منافقانو ویل: که موږ په دې پوه سو چې خامخا جنګ پیښیږي نو موږ نه تلو، ستاسې په ملګرتیا مو جنګ کاوه. عبدالله ابن حرام ځینې راوګرځېدی او د ځانه سره یې ویل: د الله دشمنانو الله مو ورک که، الله عز وجل به خپل نبي ستاسې څخه مستغني کړي، یعنی تاسې ته بې حاجت نسي پاته. د دغو منافقینو په باره کې د سورت آل عمران 168 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. یعنی د دې دپاره چې الله عز وجل هغه کسان ښکاره او معلوم کړي چې نفاق یې کړی و یا منافقان سوي وه، او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سوه چې احد ته راځئ د الله عز وجل په لار کې د کفارو سره جنګ وکئ، یا لږ تر لږه د دشمن څخه د خپلو ځانو، خپلو مالو او خپلو کورو دفاع وکئ. محترمو ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده نو زموږ ستاسې پاته قصه به په راتلونکې پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.